قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ما لیدلی د نبی علیه السلام ينزل عليه الوحي چې په ده به وحی نازلېده په اليوم شدید البرد په سخت ساړه په ورځ کې خو فيبسم عنه وحی به تر منقطع شوه وان جبینه لا يتفسد عرقا تندی مبارک به داسې بهېدو د خولو نه بهېدو لکه رګ چې پرې کې وینه بهېږي داسې بهېدو به د سخت ژمي په موسم د ساړه کې او هلته خولې تر بهېږي نو خو شدت ته کېږي اوس ولې دلته خولې کېدو یو خو دا ده چې وحی کې ثقالت ته چې مخکې ما دا خبرې رامخته کړې هلته انا سنلقي علیک قولا ثقیلا لو انزلنا په ژمي کې چې اوس موږ تاسې پنډېتوب وکړو بار شاکو په سره ژمي کې به خولې کېږو که نه دا خو طبیعي خبره دا ده چې درون پیټی بار کې انسان قوه مدافعات ده چې هغه ستړی راباسي نو په خولو باندې راباسي دومه وجه دلته بله ذکر کوي حضرت جبرائیل علیه السلام قلب اطهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه وحی نور ده جبرائیل علیه السلام نور ده ملائکه د نور د خدای نه پیدا دي که نه او باطن د نبی علیه السلام مالامال ډک د نور نه درې انوار به جمع شوه او د انوارو د جمع کېدی نه حدت راځي تیزي راځي د بلپان چې څومره ډېرېږي اوس د دغو ګرمي عین ما ته رارسېږي داسې خوندونه په اخلی ما رنګ ویني او ما ته یې ګرمي رارسېږي چې د بلپان ډېر شي په یوه ځای نږدې شي حرارت یې زیاتېږي نو د دغه وجې نه هم بدن مبارک به ګرم او خولې به ته روانې اوس اخرنی سوال دغه ځای نه معلوم شو چې د وحی د نزول په وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خوله پیدا کېده د ګرمۍ نه او هلته قرآن عظیم شان چې یا ایها المزمل یا ایها المدثر ورته ویلی هلته نبي علیه السلام چې وحی چې منقطعه شوه راغی کور ته څه وی زملوني زملوني ولې پرېږدېدو ساړه اخیستی د ما پټ کوي د یو ځای نه معلومېږي چې د وحی نه ساړه راتله او دلته معلومېږي چې د وحی نه ګرمي پیدا کېده نو تطبیق دا ده یو د وحی د نزول حال ده یو د انقطاع حال د وحی د نزول په حال کې به په ده شدت راتله خولې به یې د وجود مبارک نه شروع شوې چې وحی منقطع شوه خوله چې د بدن نه لاړ شي مسامات خلاص شي بیا چې لږ هوا ولګېږي د خولې په حال کې چې تاسې وځئ د باندې لږ هوا ولګېږي داسې لکه ایرکنډیشن چې سړي ته چالان شي بدن سړېږي هلته خو وحی منقطع شوی و راغی کور ته خوله بهېدلې وه نو د هوا په لګېده زملونې ویلې او دلته خو بیان دې دغه کېږي چې دا په کوم حال کې دلته به وحی شروع دومره شدت کو چې د وجود مبارک نه به